السلام علیکم. د بګراوند کې چې وینئ د کیوټو تاریخي ښار دی. مخکې د جاپان پایتخت دغه کیوټو وه او کیوټو ډېر تاریخیتوب یې په دې کې دی چې د جاپان په خپله د دې خلکو مذهبي مراسم او معبدونه یې د دوی زیارتونه او هغه امپراتوران یې ټول دلته ښخ دي او زیاتره معبدونه یې هم دلې دي. نو ډېری مراسم چې نیول کېږي هم په دې ښار کې نیول کېږي. او بل تاریخیتوب د دې ښار په دې کې دی چې هغه پخواني کورونه کوم چې مخکې وختو کې جوړ شوي دي 200 کاله مخکې هغه یې په ماسې حال پرېښي دي، بیخي لاس نه دی پرې ویلی دی. نو هغه رقم یې ساتلي دي. نو ځکه خلک ډېر د دوی په خپله د جاپانیان ډېر هیله واغلي دي، امید لري چې کیوټو ته راشي یو چکر دپاره. تورست په حساب اولینه ښار دی د جاپان کې د کیوټو. او دغه د غره په سر دی، د دوی د غره په سر. نو دغه رقم معبدونه د قیومي صاحب دی او د غره په سر هم دوی معبدونه جوړ کړي دي، د هغلته بعضې عبادت ځایونه. نو هغه یو بل جوار کوزي دي. د وړاندې چې ښکارېږي دغه ساختمان ناظریه ده نه، هغه دغه غر چې ښکارېږي د ځنګلو په سر باندې دغلته بیا نو دوی د میلې دپاره د مې په میاشت کې د مې د 4 نه تر 6 پورې د میلې ځای دی د ازیلیا په نامه. دلته د ازیلیا ډېر ښه ګلونه وي، نو دغلته میله نیسي. او دغلته د ځنګلو کې د ګین کاکوجي په نامه د دوی یو تاریخي معبد دی، ډېر تاریخي معبد دی. نه د وړاندې بیا د کیوټو پوهنتون دی او ډېر زوړ پوهنتون دی، نړیوال شهرت لري. او جاپان دوهم پوهنتون دی جاپان په هغه جاپان کې چې نوبل ډېر جایزې ګټلي بیا اول دی، نوبل جایزه والا نو اول ده کیوټو. بل جاپانیانو منځ کې دا خبره ډېره مشهوره ده چې د کیوټو پوهنتون نه چې توکیو اول نمبر پوهنتون دی او هغې نه چې څوک فارغېږي هغه په حکومت کې او که سیاست کې ونډه اخلي، په حکومتي پوزیشنونو کې افسران کېږي. یعنې کیوټو پوهنتون د دوی چې څوک فارغېږي د دوی اکثره باید انټرپرینور کېږي، ساینسدانان کېږي د بزنسونو په حساب باندې. دغه د دوی په اصطلاح نو نظریه یې داسې ده، په حقیقت کې خو شاید څونه خو ته هغه دی نو د دوی په همدې نظر دي چې څوک غواړي سیاست کې داخل شي ځي توکیو ته، او څوک غواړي چې په بزنس او په ساینس بخش کې کار وکړي. دا خلک په انګلیش نه پوهېږي. پوښتنه وکړه ته پوښتنه وکړه انګلیش پوهېږي. Hi, do you know English? I cannot speak English. You cannot speak? Choto. Good. Can you give some information about this place? Pardon? Can you give us a little bit information about this place? Me? About this place, this area. Okay. Fire here. Fire. Yeah, Fire. Night time Yeah. No, nice. 8 o'clock. Kyoto city can see Yeah, so. 風吹いてる。ありがとうございました。ありがとうございました。معلومات باندې پوه شوې. لږ دوی د هغه د کانجي کوم علامه چې ده د غره دا زینې چې دي د اصل کې ما تا ته زینې ښکاري، خو د دې زینو په دې امتداد کې وګوره د اور ځایونه جوړ کړي دي. 14 د اګست باندې ته باندې د ښکاره او زه به دلته یم.
ماخوستن کې 8 بجې په همدې ټول ځایونو کې داسې او داسې اور بلی دغه علامه راښکاره کوي د کانجي داسې په دې ځینو کې هم لګوي ښه د کنجینو د دوی بیا څه شی په نامه یا څه د مذهبي په حساب او د مذهب په حساب باندې همدغه کومه دا علامه دا دغه دوه ځینې دي داسې دا مخه ده او داسې پورته خوندور ځای دی خوندوره وه ده خو چې ژوند ناوخته دی هغه به مې افتادی هغه به مې روښانه نور څخه منظره جوړه کړه راځه کې داسې وړاندې کوه چې واخله بس د لوړو سایز مغټېږي نشه پروت کړی بند